سړي چې په کوم ځای اور بل زه پوهېږم چې په ته ډېر زیات درد ده خو ته داسې سوچ مه کوه چې د درد سره به ته په خدای یقین وکړه چې ته نه ډېر زیات سره ته درد لري داسې سوچ کوم لکه خپل فامیل غړي مې چې مړه شي او د زړه نه ډېر زیات خفه او په د هره وخت خبره مې چې سره کوم څومره ښکلی وړکی کې مړ دی څوک پېغله جلکۍ کې مړه ده دا زه صرف دومره ټایم ډېر په دغه کې چې موږ څه ټول چې پیدا کېږو همدې مارګ دپاره پیدا کېږو موږ څه ټول مړه کېږو یوه ورځ که نن نه یو کول بعد که نه یو خپل عمر یې ټاکلی دی په هغه ورځ به مړه کېږو څو به د دنیا نه صحیح شوه موږ څه ټول مسلمانان یو او په دې مو کلک عقیده ده چې مارګ شته هغه که نن وي که سبا وي زه پوهېږم دا شته زه یې تونه ډېر دردېږم په دا خبره نه خو تو په فامیل کې به نیره مشرونه وي نیره وړکي جلکۍ به وي ته یې زون یې هغې ته ته ډاډ ورکړه صحیح شو بلې ته به هېڅکله داسې احساس دی ته نه ورکوې چې دوی د خفګان لامل وګرځي ته به یې دا رقم خبره وکړې ته دومره مضبوط سترانګ واوسېږې چې دوی اتونه څه زده کړي تو لیار ترکیب کړي او دی د خفګان زر هېر کړي او که ته دومره خفه واوسې دی به تونه رټ خفه شي کیدای شي خدای ما که میر پلور به د ډېرې سختۍ نه زړونه وچوي کله چې پرې راشي بس پر ممړه د خالد هغه درې ورونه یو وړکۍ یو مړ شو نه د خپلتوګا نشته خالد درې ورونه و کور کې اوسېدل هغه دوه پکې شو خبران خدای چې څه خوښه وي هغه به کېږي خدای چې کوم کور کې په هغه کې موږ ټول انسانونه خیر وي خو ته به هېڅکله زړه نه خورې موږ د مورنه یو هغه ورېر نشته هېڅ موږ یو که نه چی شي ضرورت وي څه خدمات وي دغه ځای کې مورنه هم شته په دغه داینده کوڅه کې دی بونده صحیح شوه هغه به دلته هر وخت سره وي څه ضرورت وي هر خبر ته ضرورت وي هر تیش ته ضرورت وي دا سوچ وکړه لکه تو چې پوره یو مکمل فامیل پیدا شو مخکې موږ نه سره پېژندل اوس به زه هر وخت هرڅه مې سره په قسم کله هم چې هرڅم زه به ته داسې سوچ وکړه لکه زه د چې ورېر وم صحیح شوه که نه خو ته خفه کېږه ما ته بالکل یې مداسې شوې لکه ورېر او دې شی ته مه خفه کېږه او زه دا خدای یو امتحان دی چې په موږ ټول یې راوستلی دی او دا یو نه په د ټوله دلته به نېر هم خلک مړه شي په دې توپان کې او موږ چې وینو په افغانستان کې په زرهاو خلک مړه کېږي خو خیر موږ څه باید لږ مضبوط لږ تکړه واوسېږو صحیح شو بلې دا سوچ وکړه چې زه تو یو ورېر یم دلته او هر وخت چې څه خدمات وي زه تو خدمات ته ریډ یم صحیح شو یا بسکرمخانه کې لګیا وم کور مې کړه نو مستو ته مې چې ځان منځه ته څم بارونه ورې د بارون غله شو نو زه ستر جمعه تر منځه ته تم سره چاو کې بسکرمخانه کړ نو ته